د انتخاباتو کمیسیون پیسې نه لري. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریک کېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. د انتخاباتو لپاره پیسې درکوو، خو په دې شرط د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کولو لپاره نړیواله ټولنه پیسې ورکوي، خو باید د ټاکنو کمیسیون د نړیوالې ټولنې شرطونه ومني. دا چې ولسمشریزې ټاکنې رانږدې دي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره د ټاکنو د ترسره کولو لپاره بودیجه کمه ده. دوی وایي لا هم نړیوالې ټولنې د ټاکنو کمیسیون ته بودیجه په واک کې نه ده ورکړې. دا چې ټاکنې د هېواد په پرمختګ او راتلونکي باندې ډېره اغېزه لري، خو ډېره خواشینونکې ده چې د ټاکنو لپاره موږ خپله بودیجه نه لرو. د ټاکنو کمیسیون وایي چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب، د معیارونو بشپړول، ظرفیت جوړونه او په ټاکلي وخت د موادو انتقال د نړیوالې ټولنې له لوري له مهمو شرطونو څخه دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د یو شمېر دغه غوښتنو عملي کول ناممکن دي. ده وویل نړیواله ټولنه یو ریالستیک پلان غواړي. دا په دې معنا چې یو حقیقي پلان باید موجود وي او هغه معیارونه چې نړیوالې ټولنې کمیسیون ته ټاکلي پوره کړي. خو یو شمېر معیارونه چې افغانستان په عمومي وضعیت پورې تړاو لري، نړیواله ټولنه یې باید درکړي. دا کمیسیون امکانات باید په پام کې ونیسي، ځکه کمیسیون د کومې معجزې توان نه لري. د بودیجې ترڅنګ ناامني هم د کمیسیون د کارونو په مخ کې لوی خنډ جوړ کړی. دغه کمیسیون وایي د نړیوالې ټولنې ته ډاډ نشي ورکولی چې په ټولو مرکزونو کې به انتخابات ترسره کړي. د رای ورکونې د مرکزونو کمول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مخ کې له نورو خنډونو څخه شمیرل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې څه باندې 73,000 مرکزونو کې انتخابات ترسره کیږي، خو تېره اونۍ اعلان وکړ چې د ناامنیو له امله له 2,000 په زیاتو مرکزونو کې انتخابات نشي ترسره کوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د ولایتي شوراګانو او په غزني کې د ولسي جرګې انتخابات به د میزان په 8مه ترسره شي چې 132 میلیونه ډالر بودیجې وړاندیز کړی. له دغه وړاندیز وروسته د افغانستان حکومت وویل چې د بودیجې 60% دوی ورکوي، چې له دې لږ ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خپلې پرېکړې په شا شو او ویې ویل چې د اتلې په 8مه یوازې ولسمشریز انتخابات ترسره شي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه په تېره کې د افغانستان د آزادو اولنۍ انتخاباتو بنسټ وایي په کمیسیون کې شته ظرفیتونو ته په کتو دوی به ونه توانېږي چې دا معیارونه بشپړ کړي او د انتخابات به هم د 2014 کال د انتخاباتو غوندې له ننګونو سره مخ وي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي موږ به په جدي ډول د دې پلوي یو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې چې بودیجه ورته په مشروط ډول ورکړل شي، باید موږ ډاډه شو چې شفاف او نسبتا ښه انتخابات به ترسره کوي. ښاغلی رشید وایي کمیسیون خپل استقلالیت نه لري، نو ځکه نشي کولی عملیاتي پلان په خپل وخت عملي کړي. نوموړي ټینګار وکړ تر کومه چې د کمیسیون غړي عملي اقدامات ونه کړي، روانې چارې به په ټکنۍ او ممکن د میزان په 8مه انتخابات ترسره نشي. ستاسو په نظر آیا انتخابات به په خپل وخت وشي او که نه؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.